څوک دا غواړي چې د ما رزق د زیات وي نو هغه دوه عملونه کوي. کوم عملونه؟ فلیبر والدیه، مور پلار سره د ښه کوي. څومره اسانه خبره. مور پلار سره د نکاح کوي، د مور پلار د خدمت کوي، د مور پلار د قدر کوي. د مور پلار خدمت څه څوک کوي؟ ملایان دلته شتارې نور دي، تاسې په دې شیانو نه پوهېږئ. ځکه قیامت پریم پوه شئ، خو د ملایان غریبان به پرې پوه شي. فیض البری دی یو کتاب د بخاري شریف شرح د شاه انور شاه کشمیري رحمت الله علیه لیکلی. هغه نه دی لیکلی، خو هغه سبا خید دیوبند دارالعلوم کې هغه نه بیا طالبانو لیکلی دی. هغه مو څه شتارې زه لیک کړم. هغه کې دی یو قصت از اسرائیل روان و د روح ملائکه، د روح ملائکه روانه دی چې روح دونه خلم مخې ته د انسان په شکل کې یو کس ورته راغی، ورته ویلو چېرته ځې؟ زه دې سړي نیټه پوره دی، روح دونه خلم. ورته ویل زه وګرځم، روح ونه نشي اخیستی. وایي چې دا څوک و؟ عالم لیکلی دي، وایي دا د دې هغه عمل و چې د دې کوم مور پلار سره کړی و، ښه عمل، ښه خوی، ښه اخلاق، ښه قدر، ښه احترام. هغه ورته راغی، ملایکه یې ونستانه کړه، عمر یې زیات شه. کتاب مې درته کړ فیض البری کې بیا د ملایانو وقت د امیان به خپل کړ. حدیث شریف کې راځي چې څوک دا غواړي چې د هغه د رزق زیات شي، رزق په دې متاسسې ته وکړه، ته څه سعودیت ته څه، دکان چوه، ګاټې کوه، الله الله الله، دا اسباب دي، دې کې څه شک نشته. خو متاسې کمزورو خلکو ته پیغمبر خیلی دی هر سړي کې زور نشته چې ته ځان ته ګاډي واخلې پلازې جوړې کړې. دا کمزوري خو عمل پې وکړئ که نه؟ دا زورور خو پرېږده خپل زور ته. دا متاسې غریبان خو پې عمل وکړئ. هغوی ویلي دي پیغمبر څه که تاسې خپل رزق زیاتول غواړئ نو پیغمبر علیه السلام ویلي دي فلیصل رحمه، نو دویم دا کار کوئ چې د خپلو خپلوانو څخه خپلولي مه شلوئ، بیکټ مه کوه، مړي نه مه منې کېږه، بیمارۍ نه مه منې کېږه، زیارت کولو ملاقات کولو نه مه منې کېږه، چوله مه پرېږده ورته، یاره مه پرېږده ورته، بیکټ مه کوه. فلیصل رحمه، دا دوې نسخې ونیسئ. د تاسې به عمر هم زیات وي، د تاسې به رزق هم زیات وي، خو ایمان ورته شرط دی چې په د خبرې تاسې ایمان وي هله، که نه وي هسې ملایانو چې ورسپارېږو دا ملایان لګیا دي، دا ټول عمر همدا خبرې کوي، غلا کوي، بیا نه کېږي، بیا نه لګي. نو دوې نسخې هم درته کړې. پیغمبر ویلي دي چا عمر زیاتولو نیت وي چې د ما د عمر ډېر وي، چا دا نیت وي چې د ما د رزق پراخه وي، دوه عملونه شروع کوئ. یو د مور پلار قدر، د مور پلار احترام، د مور پلار عزت، د مور پلار سره مینه. مور پلار په خوراکو دوره نه خوشحالېږي لکه په مینې. خوراکونه مه هېر کوه، وږې شپې درته تېروي، تندې تېروي. مور پلار هغه ښځه نه دی سر تا جیبونو ته ناسته یي، ښځه د نه جیب غواړي، ښځه درته یایي چې عربو ته لاړ شه، دی خونې کې ناست دی، خلکو ښځو مزې وکړې، موږ دی تا خونې کې راکېنولي، کراچۍ ته لاړ شه، دا مور دی، دا پلار دی، دا تا د زړه تیکه یې، دا تا په سفر باندې ژاړي، دا کړنجېږي داسې، دا دردېږي داسې، دا تا روپۍ ته نه رېږه، دا د تا مینې وګېري، مینې مینه ورسره وکړه، خندا یې ورسره وکړه، مشغوله یې ورسره وکړه، سینې ته یې رانږدې کړه. دوره مینه خو که نه شي کولی لکه د ښځې څنګه د ښځې په سلم یې بره اخیستې ورسره وکړه. ښځې څه خو دوره مینه کوې، د مور دم ورته وغورځوله، پلار دم ورته وغورځوه، ورور دم ورته وغورځوله، اقربا هم ورته ختم کړو، بچیان د هر شی ختم کړو. ښځې څه خو دوره مینه کوې، خیر څه ور نه شي کوی، ډېر در باندې نفس غالب دی، نو لکه یو څه حصې مینه خو مور پلار سره وکړه. خوشه روپۍ مه هېر کوه، خوراکونه هم ورته مه راوړه، هر څه ستا وي، خو دا خو خندا یې ورته وکړه، ټنډه ورته مه ټولوه، غرت ورباندې مه کوه.